د ادریس خټک ورور د غزل غوښتنه کړې ده، ډېره زیاته مننه یې کوم. دغه څو شعرونه یو غزل دې ورته ډالۍ وي چې نوره د ژوند سره خواري زمانه پاتې واله، نوره د ژوند سره خواري زمانه پاتې واله، دا سرخوړلې زندګي زمانه پاتې واله. نوره یې نه ستایم نور به ترې خپل زړه راټول کم، نوره یې نه ستایم نور به ترې خپل زړه راټول کم. زیب برنګواله شاعري زمانه پاتې واله. غزل دی په شړق باران او توره شپه حالات داسې و چې په شړق باران او توره شپه حالات داسې و چې راسره څنګه چې هغه حالات داسې و چې په شړق باران او توره شپه حالات داسې و چې راسره څنګه چې هغه حالات داسې و چې په موږ دواړو پسې رنګ په رنګ خبرې کېدې، په موږ دواړو پسې رنګ په رنګ خبرې کېدې، راپسې ټوله زمانه و حالات داسې و چې په موږ دواړو پسې رنګ په رنګ خبرې کېدې، راپسې ټوله زمانه و حالات داسې و چې او مونږ کره پټه ورغلې یارېده خو بیا هم، مونږ کره پټه ورغلې یارېده خو بیا هم ښه شېبه غېږ کې مې اوده و حالات داسې و چې مونږ کره پټه ورغلې یارېده خو بیا هم ښه شېبه غېږ کې مې اوده وه حالات داسې و چې د هر چا سترګو کې ازغی وم چې مین ومه زه، د هر چا سترګو کې ازغی وم چې مین ومه زه، خبره کلي کې خوره وه حالات داسې و چې هر چا سترګو کې ازغی وم چې مین ومه زه، خبره کلي کې خوره وه حالات داسې و چې داسې سیلۍ وه چې دیدن پکې بیخي نه کېده، داسې سیلۍ وه چې دیدن پکې بیخي نه کېده، مونږ کره بس یوه ډیوه وه حالات داسې و چې داسې سیلۍ وه چې دیدن پکې بیخي نه کېده، مونږ کره بس یوه ډیوه وه حالات داسې و چې او زیب برنګواله د غربت او بېوسۍ له وجې، زیب برنګواله د غربت او بېوسۍ له وجې راغورځېدلې هم کوټه و حالات داسې و چې زیب برنګواله د غربت او بېوسۍ له وجې راغورځېدلې هم کوټه و حالات داسې و چې مونږ کره پټه ورغلې یارېده خو بیا هم ښه شېبه غېږ کې مې اوده وه حالات داسې